نو په دنیا کې د انسان زندگی د نفس او د شیطان سره ده او د نفس او د شیطان په ذریعه الله تعالی د انسان امتحان اخی او زما عقیده دا ده چې انسانیت اکثریت په دې امتحان کې ناکام وي یا د نفس په وجه یا د شیطان په وجه په ګناه اخته کیږي نو دنیا کې ګناه د انسان څخه خامخا کیږي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کل ابن آدم خطاء په دنیا کې د اولاد د آدم څخه خامخا خطا کیږي خطا د مبالغې څخه د ډیر خطا ځنې کیږي ډیر ګناه ځنې کیږي لیکن بهترین ګناهګاران هغه انسانان دي چې هغه د خطا سورسته برته د خپل خطا مغفرت او بخښنه وغواړي چې الله زما څخه پلانکې ګناه وسولا یا الله زما یو رسمي میاشتې په پلانکې عمل کې تیر اسوي یا الله زما څخه په یو رسمي میاشتې کې دا خطا کېدله یا الله زه په یو رسمي میاشتې کې په دې ګناه کې مبتلا را روانم در دې سره روان یم نو په دې ورځو کې چې پر هغه ګناه باندې سړی الله تعالی ته پښیمانه سي بیا په ډېره اساني باندې الله تعالی د هغه یو رسمي میاشتې ګناه باندې قلم کشي بیا د انسان عمل نامه هغه صفا سي د انسان عمل نامه هغه د خطاګانو صفا کا جوړ سي ما درته ویل ګناه د انسان څخه خامخا کیږي ګناه ستوي د الله تعالی د حکم یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مخالفت کول چې الله تعالی کوم نقشه راستولې ده الله تعالی کوم دین راستولې ده الله تعالی کوم شریعت راستولې ده الله تعالی د ژوندۍ تیرولو کوم طریقه راستولې ده د هغې مخالفت کول یا د خپل دماغ او د خپل خواهشات او د خپل خوښ مطابق په دین کې نوري خبرې د ځان ځایول دي ته ویل کېږي ګناه کله کله هغه ګناه د انسان د ظاهري اندامو سکیږي د خولې سکیږي د ژبې سکیږي کله هغه ګناه د سترګو سکیږي کله هغه ګناه د غوږو سکیږي کله د لاسو سکیږي کله د پښو سکیږي دې ته ظاهري ګناه ویل کېږي او کله هغه ګناه د انسان د باطني اندامو سکیږي د انسان په زړه کې حسد راس د انسان په زړه کې بغض راس د انسان په زړه کې عناد راس د انسان په زړه کې د مسلمانانو سره نفرت راس د انسان په زړه کې تکبر راسي د انسان په زړه کې طمع راسي د انسان په زړه کې نوري خرابۍ راسي دې ته بیا د انسان باطني ګناه ویل کېږي او الله تعالی انسانانو ته سوی وذرو ظاهر الاسم وباطنا ای خلکو ظاهري او باطني ګناهونه بدواړه پرېږدئ ان الذين يكسبون الاسم چې کم خلک ګناهونه کوي سيجزون ما كانوا يقترفون د ګناه سزا به ډېر ژر دا سړی ویني یا په دنیا کې د ګناه سزا راځي پر انسان باندې او یا په آخرت کې او د ګناه د دنیا سره سره په آخرت کې سزا سړی تور کول کیږي نن چې په دنیا کې انسانیت د کوم ستړو سره مخامخ دی که زما اوستا حاکمان زما اوستا همدرد او خیرخواهان ندي که پر ما او تا باندې د ګرانۍ زمانه ده او که پر ما او تا باندې د کمرسکۍ زمانه ده که پر ما او تا باندې د بد امنۍ زمانه ده دا زما او ستا د هغې ګناه سزا ده چې کومه ګناه ما او تا کړې ده د هغې ګناه سزا ما او تا نن په خپله وینو سیجزون ما کانوا یقترفون د ګناه سزا سړي ته ډېر ژر ورکول کېږي چې کومه ګناه د سړي څه کول کېږي مجاهد ابن عوض رضی الله عنه ډېر لوی بزرګ دی هغه وایي د مځکې پر مخ چې کله خطا راسوسي وایي چې کور ته راسم د الله په ذات قسم باندې چې د هغې اثر په دې خپل کور په دې خپلو بچانو په دې خپله زنانو کې دستي محسوسه چې هغه زنانه زما پر لار نه راسره ځي هغه بچي نه راسره ځي وایي چې ډېر ځله د مځکې پر مخ باندې د باندې ګناه راسوسي چې کور ته راسم که نور نه په الله قسم په دې خپله سوارلي کې له اثر محسوسوم هغه سوارلي زما دومره ته متابعت نه کوي لکه مخکې چې کوی نو د ګناه سزا الله تعالی انسان ته په دنیا کې خامخا ورکوي او د ګناه سزا ډېره درنه او د ګناه سزا ډېره تکلیفجنه ډېر ځله سړی بیا د هغې تاب نه لري او ډېر ځله بیا سړی د هغې برداشت نه لري نو د ګناه څخه د ځان خلاصولو دپاره بهترین عشره چې هغې دا 10 ورځې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې قول د الله تعالی قول دی الله تعالی دا د مغفرت عشره بللې ده چې په دې میاشته کې په دې 10 ورځو کې به سړی خپل رب ته متوجه کیږي او د خپل رب سره به صلح کوي او د خپل رب سره د خپل ګناو مغفرت او مغفرت غواړي انسان چې په دنیا کې ګناه کوي د ګناه ابتدا ډېر اسانه وي علماء لیکلي دي د ګناه ابتدا داسې لکه د عنکبوت جالې د غیڼې جالې چې په دې چتو کې جوړه کی
نو اول ډیر کمزوري، لیکن چې سړی ګناه نه پرېږدي، سړی د کله دا عقیده چې یو ځل به ګناه وکم، 2 ځله به وکم، 3 ځله به وکم، لیکن چې آخر د انسان په مزاج کې مضبوط اسوله بیا داسې دی لکه د کشتۍ او د بحري جهاز لنګر. کشتۍ چې کله د دریاب غاړې له راسي بیا یو غټ موږی ورته تړلی، بیا دا کشتۍ په یو رسۍ دغه موږي پورې تړي، هغه موږی د ټولو څه مضبوط شي، هغې بیا د مځکې څه ډېر نه ژر نه خېږي، د مځکې څه ډېر ژر نه ځایلېږي. نو د ګناه ابتدا چې سړی کوي په ابتدا کې خو ډېره سپکه وي او ډېره اسانه وي او ډېره سړی ته د هغې ختمول ډېره هوسا وي، لیکن چې سړی کله عادت ونسي بیا د هغې څه ځان خلاصول سړي ته ډېر مشکل سي. د ګناه مثال داسې دی لکه د انسان په بدن کې ناسور که په بدن کې پاته وي سړي ته تکلیف ورکوي، او د ناسور که سړی علاج نه کوي ورځ په ورځ په بدن کې سره پیلاوي. نو ګناه هم داسې ده چې کله سړی په اخته سلو نو په یو تکلیفي عمل باندې اخته سو، که د دې علاج په توبه او په مغفرت سره نه وکړي دا د انسان په زندگی کې نور ځي، بیا د انسان زندگی د طاعات او د عباداتو سره وګرځي، بیا د انسان زړه د الله تعالی د محبت او د مینې سره کاټ.